السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل ډیلیټ سوي تصویران بیرته راوړئ. دوستان که چیرې تاسو موبایل هر وخت اخیستی وي او له هغه وخته راهیسې تاسو په موبایل کې هر څو تصویران ډیلیټ سوي وي، که تاسو غواړئ چې دغه ټول تصویران بیرته په خپل موبایل کې راوړئ، دغه به تاسو څنګه راوړئ؟ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم ستاسو موبایل کې چې هر څو تصویران ډیلیټ سوي وي، که تاسو موبایل په هر وخت کې اخیستی وي او له هغه راهیسې هر څو تصویران ډیلیټ سوي وي، دغه رقم که تاسو غواړئ چې هغه تصویران بیرته ترلاسه کړئ، دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. دغه رقم ګوره دوستانو سرچ د ایمیج یو وانټ ټو ریسټور، دلته به دوستانو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به ګوره دوستانو اوس تاسو موبایل کې څو تصویران ډیلیټ سوي وي هغه ټوټل به دلته ګوره دوستانو سټارټ سي. نو ګوره دوستانو دا یې وارې مخته ما سټارټ کړی و، دغه رقم 8% دا پرس سوی ده. دغه رقم ګوره دوستانو هر څو تصویران چې را پیدا کېږي، هر څو تصویران چې دی ریسټوروي، هغه ټوټل به دلته دی تاسو ته را اړوي. دغه رقم ګوره دوستانو که تاسو خپل موبایل هر وخت اخیستی وي، که دغه یو کال کېږي، که 2 کاله کېږي، که 3 کاله کېږي، که 4 کېږي، که 5 کېږي، که هر څو کاله کېږي او ستاسو په موبایل کې تصویران ډیلیټ سوي وي او تاسو غواړئ چې هغه ډیلیټ سوي تصویران بیرته په خپل موبایل کې ریسټور کړئ، دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. دلته دی تاسو ته ټایمینګ درښیي چې تاسو به دونه وخت انتظار کوئ. دغه رقم ګوره دوستانو دا یو څو تصویران اوس د ریسټوره کړو. اوس زه غواړم چې دغه بیرته په خپل موبایل کې سیو کړمه. دغه رقم ګوره دوستانو تاسو په هغه تصویران باندې کلیک وکړئ او دغه رقم ګوره دوستانو صرف هغه تصویران تاسو سلیکټ کړئ. اوس دغه 3 تصویران بیرته زه ریسټور کوم. دغه رقم ګوره دوستانو ته تاسو راسئ، که تاسو سلیکټ آل وي دا به ټوټل سلیکټ سي. دغه رقم که ډس سلیکټ آل وي بیرته به هغه انسلیکټ سي. دغه رقم ګوره دوستانو ما 3 تصویران سلیکټ کړلو. ګوره دوستانو ریسټور 3 ایمیجز. نو ګوره دوستانو زه غواړم چې دا 3 تصویران ریسټور کړم. دغه رقم به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه به دلته دوستانو ریسټوره سي او تاسو په بیک بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په بیک بټن باندې کلیک وکړئ، دغه ریسټورینګ دلته روان ده. دغه رقم که بیرته زه په بیک باندې ولاړ سمه، په ریسټور ایمیج کې کوم تصویران تاسو ریسټوره کړئ هغه ټوټل تصویران دلته دی تاسو ته درښیي. نو ګوره دوستانو دغه تصویران ما له مخه هم ریسټوره کړي وو او دغه 3 تصویران اوس ما ریسټوره کړو، هغه یې هم دلته راواړول. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د خپل موبایل ډیلیټ سوي تصویران بیرته راواړوئ. هغه که د 1 کال مخته وي، که 2 کاله مخته وي، که 3 کاله مخته وي، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې پیدا کولی شئ. ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو که مې ویډیو خوښ سوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.